د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي په دوحه کې له خپلو کورونو راوتلي او د تړون لاسلیک کولو د مراسمو لور روان شوي دي. دغه مراسم د کابل پر وخت نن د 6 بجو شاوخوا کې پیلیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پایمپو د سولې هوکړې لاسلیک غونډه کې د ګډون لپاره دوحې ته رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانانو غوښتي چې د سولې لپاره له رامنځته شویو فرصتونو اعظمي ګټه پورته کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي له هرات څخه د رالېږل شویو 15 په کرونا وایرسو د شکمنو پیښو پایلې منفي دي. د ولس ژغورنې غورځنګ مشر ضیا ودان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر فهیم هاشمي سره د انټرنیټ د بیو کمولو په اړه خبرې پیل کړي. دغه غورځنګ نن سهار د مخابراتو دروازې تړلې وه. ملګرو، دا و تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.